السلام علیکم په خیر راغلی ستړي مشه امید لرم چې روغ جوړ او صحتمند او بریالي به وي نن مې تاسو له یوه اهمه ویډیو راوړې ده او ویډیو کې سره تر اخره پورې اوسېږي ولې چې نن یو اهم ټاپک باندې به موږ تاسو سره خبرې اترې کوو د پښتون د کلچر سره د موجوده د زندګۍ د تېرولو د حالاتو نه خبرېدلو لپاره یو اهم ټاپک ما تاسو له راوړی دی ولې چې که موږ وګورو د پښتون د تاریخ ډېر لوی اوږد سفر دی هغه سفر زه به دا وایم چې د 50,000 کالو هاوشا لرسي تر اوسه پورې تر نن ورځې پورې د ماډرن لایف چې ورته وایي ماډرن لایف پورې روان ده پښتون په کومو علاقو کې ده پښتون په افغانستان کې ده پښتون په پاکستان کې ده د افغانستان او د پاکستان د کومه فله ده چې دې ته ډیورنټ لاین هم ویل شي دې باندې د پښتون اکثریت پروت په افغانستان کې هم پښتو د پښتنو د قومي زبان له اړخه هم یو اهمیت لري او خیبر پښتونخوا کې او سره په بلوچستان کې چې کوم پښتانه دي هغوی یو قومي بلکې زه نه وایم قومي خو نه خو د هغوی یو مدري زبان حیثیت سره پښتو ته یو ډېر غټ عظمت هم ورکړی دی ولې چې پښتو زموږ زبان هم دی پښتونولي څه ته وایي پښتونولۍ کې د پښتو سره تړلي کوم شیان دي هغه ته مونږ د زندګۍ د رسم و رواج د تېرولو یو بهترینې طریقې سره تېرولو ته مونږ پښتونولي هم وایو پښتو یو بلند یو زړه پورې او یو روښانه او یو ډېر ځنډان یو زوړ تاریخ هم لري چې هغه کې پښتون کلچر پښتون کلتور پښتون رسم رواج پښتون د ودونو طریقې پښتون د زنانو د عزت پښتون د ځوانانو د غیرت پښتون د مشرانو د خوږو کیسو له اړخه هم دغه قام دغه سوسایټي څنګه ته موږ پښتون وایو یو لوی عظمت هم لري ولې چې پښتو مطلب دا ځکه خو وایي که کوم سړي کې غیرت نه وي د لکې او د یو د بل د مینې او د محبت د اصول او خیال نه ساتي هغه ته بیا موږ پښتو کې وایو چې د ډېر د پښتو انسان دی د پښتو سړی دی پښتو مطلب غیرت دی پښتو مطلب عبادت دی پښتون کوم کلچر دی چې هغه کې حجره یو ځان ته یو اهمیت لري او حجره کوم د موجودات کوم حالات سره روان دي دې سره زموږ د علاقو د حجرو یو کوم سټیټس و یو ویلیو و یو قیمت و یو مقام و هغه که نن مو وګورو نو هغه په ختمېدلې ده ولې چې که نن سبا 15 کسان ناست وي نو 15 کسان به خپل منځ کې د ګپ شپ لګولې په ځای به خپل موبایل باندې سر وټیټ وي موبایل به سکرول کوي او د یو بل خبرې به نه اوري ولې چې په هغه زمانه کې موږ ماشومانو موږ د مشرانو سره کېناستل هغوی به یوه تاریخي کیسه کوله هغې تاریخي کیسې نه به د مشرق کوم کردار و کوم مقدار و هغه به هم صحیح پاتې کېدلو نور ته به معلومات علم هم یو رسد کېدلو نن که موږ وګورو پښتون علاقه کې یو اور څنګه ته موږ اور وایو یو اور لګېدلی دی هغه اور د وجې نه پښتون ډېر په بدحالۍ سره مخامخ دی هغه کې وجوهات څه هم زموږ د پښتون د قام زموږ د پښتنو د وروڼو هم څه ډېرې کمزورۍ شته دي ولې چې کوم یو سیستم سره راشي د دنیا بدلولو لپاره دنیا کې حالات خرابولو لپاره هغه اول د پښتون په علاقې باندې لګو کېږي ولې که موږ وګورو په پښتنو دا څو کاله تقریبا 15 کالونه پښتون کې کوم حالات روان دي دا ډېر د یعنې بدامنۍ او د ډېر د بدخلۍ سره پښتون دي سره هم شکار شوی دی
او که موږ وګورو د افغانستان په تاریخ باندې نظر واچوو، افغانستان یعنې 1908 نه مخکې افغانستان څنګه و؟ افغانستان یو سټیټس و د کابل د یونیورسټیو، د کابل د خلکو، د افغانستان د پښتنو سره د پاکستان د پښتنو، د خیبر پښتونخوا د پښتنو یو عظیم مقام و. ولې چې دلته دوی فارن کنټریز څوک ته وایي، بیروني ملکونه ورته وایي، دلته به دا خلک سیل له راتلو، سپورټ له راتلو او دا ملک د پښتونولي به انجوای کوله. ولې چې پښتون یو داسې بیلټ پاتې شوی و، یو داسې سټیټس پاتې دی اوله نه چې دلته کې به خلک رالو، بیروني ملکونه به پیرنګیان څوک ته وایي هغه به رالو، دغې علاقې کې به فوټوګرافۍ کولې، ویډیوګانې جوړولې او خوند به یې ورکولو. هغه سیسټم اوس ولې ختم شول؟ د دهشتګردۍ په ضد کې دا ناکام ولې راغله؟ دا یو ځان ته ټاپک هم ده، په دې باندې یو ریسرچ هم شوی دی چې پښتون ولې داسې دې طرف ته روان دی او پښتون خپله ولې داسې شولو. په پښتون کې هغه کوم یونیټي وه هغه په ختمېدلې ده. ولې په ختمېدلې ده؟ چې پښتون ټوټې ټوټې شو، پښتون یوازې پاتې شولو. موږ که د موجوده حالاتو ته سوچ وکړو، د افغانستان او د پاکستان چې کوم حالات نن سبا په دې وخت کې روان دي، موږ خپله زه په خپله درته وایم چې زه خپله د افغانستان سره په بارډر باندې د مونږ علاقه ده، مونږ دغې علاقې باندې پاتې کېږو چې دلته کوم جنګ وشو. ولې کله افغانستان کې انقلاب راوړو، د پاکستان خلکو هغوی سره د اورولۍ د مینې محبت کومې اظهار وکړو. د سیسټم دې طرف ته ولې لاړو چې په دې بارډر باندې دومره سخت نښاتې شروع شولې، دومره سخت حالات پکې خراب شولو چې پښتون یوازې پاتې شولو. پښتون یعنې یو طرف هم پښتون، بل طرف هم پښتون، د پښتون بیلټ ولې متاثره کېږي؟ خو دې لپاره زه د ویډیو مقصد مې اسپیشلی یعنې خصوصا همدغه دی چې زه غواړم نن تاسو له زه څه اهم پوینټونه درکړم چې تاسو د خپل بچي، د خپل وروڼه، د خپل معاشرې هغه کوم کسان دي چې هغه په معاشره کې ژوند تېروي، په کار د هغو طرف ته متوجه شي. هغه کې اول خبره دا ده چې پښتون په کار د اتفاق شي، پښتون کې مینه محبت ماغه شان دی راشي، پښتون هرڅ نه شي. او دویمه خبره ده چې نن سبا که موږ وګورو سوشل میډیا ته نه به زه ووایم، سوشل میډیا لکه ما څنګه مخکې هم خبره وکړه چې 15 کسان ناست وي، هر یو کس په موبایل په لاس نیولی وي، هغه سکرال کوي، هغه باندې به ډېر فضول شیان اوري، دغه به هېڅ فایده هغه دپاره نه وي. یو ریفریشمنټ به کوي، حالانکې د ریفریشمنټ دې سره حاصلېږي هم نه. او زه به دا وایم که د موبایل موږ بچي له ورکړو، موږ بچي ته د موبایل د صحیح استعمال کولو طریقه وښیو، نو که موږ په معاشره کې زه به دا وایم چې د ډیجیټل مارکیټینګ کوم روان ده موجوده حالاتو سره د انټرنیټ په وجه چې کېږي. لکه مثلا زه د ویډیو جوړوم، زه یو یوټیوبر یم، زه په یوټیوب باندې کار کوم، یو کس دی هغه په ویب سایټ باندې کار کوي. لکه موږ په خپلو کلو کې، په خپلو معاشره کې موږ صرف ویب سایټ دې لپاره ګورو، دا واضحه خبره ده اکثر پښتنو علاقو کې او ډېر خوب نن سبا ماشاءالله ډېر ټیلنټ هم ده، خو بیا د ډېرو علاقو کې که هغه ویب سایټ ګوري، هغه صرف د موسم چې وګورم چېرې د موسم باران شته که نشته، د موسم چې موږ ګورو دا په څه شي باندې ګورو؟ دا په انټرنیټ باندې ویب سایټ ته ځو، ویب سایټ ګورو، ویب سایټ موږ ته د موسم د 10 ورځو، د 2 میاشتې، د 2 هفتې موسم ښیي، د نن ورځې د 24 غنټو هغه موسم مولا ښیي چې نن باران شته نشته. موږ صرف بس دې دپاره موږ کړې ده انټرنیټ باندې موږ صرف دلیدلی شو، د کتی شو. او حالانکې که بیروني ملکونه وګورې، هلته کې که یو شاپ هم دی هغه یو ویب سایټ شته، که هغه یو سکول هم دی دغه ویب سایټ شته، حتی دې حده پورې چې خپل ځان باندې، خپل کور باندې که یو پراډکټ خرڅوي، سیل کوي، یو شی خرڅوي، هغه دپاره هم هغوی ځان له ویب سایټ جوړ کړی دی. د موږ په علاقه کې زه به دا وایم د قبایلي علاقه چې نن ورته مخکې قبایلي علاقه وه ایجنټ شوې و، ضلعو ته کنورټ شوي دي. زه به د خپلې علاقې هغه دا وکړم، تاسو که بیا تپوس کول غواړئ چې ما نه تپوس کوئ چې ته د کومې علاقې کمنټ کې تاسو پوښتنه کوی شئ.
دا تاسو ته کمنټ نه پاتې شوله چې تاسو په کمنټ کې ما نه تپوس وکړئ چې ته د کومې علاقې یې. زه به ته حقیقت وایم زموږ په علاقه کې یو GPGC کالج ده. ما یو ورځ یو پروفیسر صاحب نه تپوس وکړو چې سر ما له تاسو د خپل د کالج د ویب سایټ راکړی. هغه ما له سر وخوځول چې یاره مونږ ویب سایټ نشته ده. نو ډېر افسوس خبره ده چې پښتون په بیلټ کې یو GPGC کالج وي او بیا د هغه ویب سایټ نه وي. نو مقصد مې دا ده چې خپلو بچیانو ته پکار ده مونږ آنلاین ارننګ طریقې وښیو په موبایل باندې. مونږ پکار ده موبایل ورکړو خو ورته وایو چې د شی ته د شی زده کا دې ته زده وکړه. مثلا زه به دا وایم که یو بچی دی هغه سبق وایي هغه په 9م 10م جماعت کې سبق وایي هغه ته به انګلیش کې به مسله راغله پکار دی هغه یوټیوب ته ناځي هغه مسله یوټیوب باندې سرچ کړي یا ویب سایټ ته لاړ شي یو ویب سایټ کولاو کړي هغه شی وګوري هغه نه زده کړي. سکول نه علاوه تاسو سره دا ویل چې یوټیوب یوه بهترینه یونیورسټي ده. دې کې د هر قسم ته د زده کولو د زمیندارۍ نه واله د ټیکنالوژۍ پورې د ټوټل لیسنس په دې موجود دي. نو مقصد مې دا د ویډیو کولای چې پښتون په کار د بیدار شي پښتون روزي پښتون خپل آنلاین ارننګ شروع کړي پښتون په کار د اتفاق اتحاد راشي. نو زه به دا وایم په اخره کې چې دا زما د ډاکومنټري چینل ده. دې سره به تاسو له مختلف قسم ته مزیدارې او هسټري باندې تاریخ باندې مبني ویډیوز هم راځي. ایجوکیشنل به هم وي او ساینټیفیک هم وي. او که نوي وي چینل باندې نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. که ویډیو مې خوښه شوې وي خبرو کې راسره اتفاق راولئ نو ویډیو ضرور خوښه کړئ لایک کړئ او کمنټ پرې ضرور وکړئ او ډېره مهرباني شکریه په مخه الله حافظ.